د حسن انتها د مینې زور دی محمد، د زړونو په دنیا باندې راخور دی محمد. صادقه دا مقام د بل انسان په نصیب چرته، ته ګوره کور په کور او لور په لور دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم. سلامونه، نیک هیلې، احترامات مې قبول کړي. ملګرو راغلي او د لوړپړ خاورې ته سره د خپل خوږ مشر، سره د خپل خوږ ملګري امیر زمان ملنګ صاحب ډېره زیاته مننه کوم، شکریه یې کوم چې زموږ سره په نننۍ ناسته کې شرکت وکړو. راغلي او د لوړپړ خاورې ته محبوب زخمي صاحب لا څوک چې ډېر ښایسته لیک کوي، څوک چې ډېر خوږ لیک کوي. بله خبره د محبوب زخمي صاحب کتاب زخمي احساس چې تاسو په سکرین باندې لیدی شئ، درېیمه ورځ یې د راغلی دی. ملګري دي د شیرګل نه، د تاج دکان نه، د پېښور نه، د مردان نه، د هر کتابونو والا سره به ته میلاویږي، ترلاسه کولی شي. وایخلئ، ویې ګورئ، ویې لولئ. ښکلی کتاب، خوږه شاعري ده پکې. وخت په ډېر نه خرابوم، راځم به زخمي صاحب له د هغوی نه به ستاسو دپاره ښایسته ښایسته کلامونه ریکارډ کوم. زخمي صاحب په پروګرام کې درته په خیرالی او هرکلی وایم. ډېره مننه، الله مو قدر وکړه چې تاسو راغلې، ما له مو دومره ټیم راکړ، تاسو ډېره مننه. شکریه. زخمي صاحب وخت یې څنګه تېرېږي؟ الحمدلله ډېر ښکلی وخت تېرېږي، ډېر ښکلی. زخمي صاحب او ملګري به په دغه انتظار وي او په دغه تمه وي چې زخمي صاحب نه به څه اورو. زخمي صاحب ملګرو ته مینهوالو ته به راڅه ملګرو ته به یو غزل ډالۍ کړم. هغه الفاظ چې په وړه ژبه د مم راولي، هغه الفاظ چې په وړه ژبه د مم راولي، داسې بچو له مې ظالم ګزار د بم راولي. او په سوي ښار کې د هغې څو ګلونو ایرې، په سوي ښار کې د هغې څو ګلونو ایرې، اوس خو لوګي کوي په سترګو کې مې نم راولي. او ستا د کافرو زلفو دا ادا پاگل به مې کړي، ستا د کافرو زلفو دا ادا پاگل به مې کړي، کله په سترګو مې رڼا کله تورتم راولي. او کشمیر ستا او د لبنان سپېره سپرلي دې ورک شي، کشمیر ستا او د لبنان سپېره سپرلي دې ورک شي، تاسو له هر سپرلي وحشت راوړي ستم راولي. او د جادوګرو سترګو وایي سمنتر نظر، د جادوګرو سترګو وایي سمنتر نظر، داسې ښکارېږي لیونتوب را باندې سم راولي. او زار د خوږو خوږو یادونو د شمزه جانانه، زار د خوږو خوږو یادونو د شمزه جانانه، په مرغې جن بې دمه جسم کې مې دم راولي. او مطلع ده چې ستا د ښایست د شپې نظار شه ستا زخمي ګلابه، ستا د ښایست د شپې نظار شه ستا زخمي ګلابه، په ګلابي مخ د سحر چې دی شبنم راولي. ډېره مننه، ډېره مننه. نور به راڅه شي چې په یو غزل خو دې نه پرېږدي؟ یو غزل به ته بل ووایم. کلیوال فکر مې د ښار زانګو کې وزنګوه، کلیوال فکر مې د ښار زانګو کې وزنګوه، ما لکه ګل د خندوخار زانګو کې وزنګوه. او ستا د ښایست په میکده کې چې مدهوشه شمه، ستا د ښایست په میکده کې چې مدهوشه شمه، ما د سترګو د خمار زانګو کې وزنګوه. او یا خو به سم لمبه لمبه شي یا به شي په سکون، یا خو به سم لمبه لمبه شي یا به شي په سکون، درمانه درد مې د پرخار زانګو کې وزنګوه. او پترس صاحب وایي د خیال مطربه پیکه جون کې مې شوخي راوله، د خیال مطربه پیکه جون کې مې شوخي راوله، لکه نغمه مې د ستار زانګو کې وزنګوه. او مننه جي. او مال به خم پکې خوب راشي یم بچې د خلیل، ملنګ صاحب وایي مال به هم پکې خوب راشي یم بچې د خلیل، د وخت نمروده ما د نار زانګو کې وزنګوه. او ستړی ارمان مې په سینه پورې د کلک ونیسه، ستړی ارمان مې په سینه پورې د کلک ونیسه، لکه ماشوم مې په زار زار زانګو کې وزنګوه. او چې په هر شعر را له ملګري داد د زړه نه راکړي، چې په هر شعر را له ملګري داد د زړه نه راکړي، خیاله ما سم د غزلزار زانګو کې وزنګوه. او مطلع د جي وایي چې ازغنه دشته مې ګل ګل کا پسرلیه راشه، ازغنه دشته مې ګل ګل کړه پسرلیه راشه، د زخمي زړه د لالازار زانګو کې وزنګوه. ډېره مننه، ډېره مننه.
ملګرو دا و محبوب زخمي صاحب چې موږ او تاسو ته خوندور شعرونه خوندورې خبرې واورېدې. ډېره زیاته مننه کوم د محبوب زخمي صاحب چې موږ له وخت راکړو، او خاص کر بیا هم د امیر زمان ملنګ صاحب د شیرګل پښتو ادبي جرګې صدر، د هغوی ډېره زیاته مننه کوم چې په ګرمه ګرمۍ کې زما سره په دغه سفر راغی او دا ناستی را جوړ شو. د ارشد جان شاکار صاحب 2 شعر را یادېږي پروګرام هم په دغه ځای راټولوم چې قدم چې کله ستاسو په کندي کې به مې کېښو، قدم چې کله ستاسو په کندي کې به مې کېښو، د سره به هم تیرو متلي کې به مې کېښو، ارمان د که ماشوم چې به مې زیل تا پسې وکړو، کلار به شو چې ستا د یاد لوڼې کې به مې کېښو. چې چېرته هم یې زمونږ په دعاګانو کې، موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.